په دنیا کې مې ډېر خراب شي. بیا کتا سو خیال وکړئ قیامت کې با اره ګناه چې خدای پاک غواړي نو معاف دی کی سړی به جنت ته واسطه. لیکن واحده ګناه د غرور ده او د تکبر ده چې تر څو پورې په خدای پاک سړی جهنم ته نه بوتلی نو د غرور ګناه به نه معاف کی. غرور دا خاصه ده د پروردگار عالم. انسان بچي او داغه غرور بچي. علماء لیکي چې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ و. د شپې پروت ته په کټ کې او پاس په کوټې د پاسه یو سړی ګرځي. نو د ورته आवाज وکړو چې څوک یې؟ وې صاحب زه وخان والای ما وخرا نه ورک شوی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه حیران شو چې دا خو د بادشاہ محل دی دې ځای کې وخ او بیا پاس په کوټه وخان سکی. ورته وی چې د خدای بنده دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو وخ د کومه راغی؟ ورته وی بادشاہ قبله عالم کدا د بادشاہ محل دی او دلته وخ نشي راتلی نو ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې د خدای لټوم نو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي ملاوي. خدای په پالنګونو کې نه ملاوي. خدای داسې ملاويږي چې هیڅوک خبر نه او ته ورته په سجده پروت او ورته جاړي. هیڅوک خبر نیمه شپه خپل کور خزه بال بچ دم خبر نه او ته ورته په سجده پروت او جاړي. نو پاکستان صدر او وزیر اعظم او گورنر او وزیران نه چې په ځان پسې کیمرے ګرځي چې ما ته ګورا جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں اور بائیں سے دائیں نظر آ رہے ہیں. گورنر صاحب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں غیبی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. نندار سڑی دین چه دے آد نفس خواہشات. ما په خبر پوهی گئی دین ستا په مل کې خواہشات نفسانی ہوتا وای. دین نن هغه نه دی پاتې چې کوم په کتابونو کې دی او یا په قران او یا په حدیث کې. ټول پاکستان داوا کوي چې موږ د امام ابو حنیفه په مذهب دوی نه تاسو کا چې غیبی جنازه چې دا د امام ابو حنیفه په مذهب کې چرته لیکلې او بیا دا مولا چې ورته مخ کې ولار دی په تڼاکو سټکورې شه دنه تاسو کا چې کور دی وران شه چوران دی ته مسلک حنفی ځان توای دا غیبی جنازه کم دی کې تا امام پکې ودرېږي وزیران پکې ودرېږي گورنر صاحب پکې ودرېږي صدر صاحب پکې ودرېږي. غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے. رقم سے اس دا تپوسو کی چدا ولی نو دا گناہ دا چا دا په ملک د قانون گناہ دا چې ستا ملک د سړیتوب قانون نشته نو تب تپوس جانا کوي. بل حکومت چې دغه د جاهلانو او د ناپوهو او د حیواناتو په لاس کې ای په دې څه پوي وجولته وجوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د نجاشي بادشاہ غیبی جنازه کړې و او دا مذهب دی د امام شافعي رحمت الله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نجاشي بادشاہ غیبی جنازه کوله پیغمبر ته کشف شوه او جنازه ورته مخامخ کاریدا نو هغه ځکه غیبی جنازه که تاسو ته کشف شوه نو بیا تاسو مکه. مسلک حنفی کې غیبی جنازه نشته. نن ستا په ملک خواہشات نفسانی دي رنگ والا د دین ورکړي. عزیزانو عرض داو چې ستا ملک د علم او غیر علم پته نه لګي. په ټي وي باندې یو مولا راځي چرته د کالج پروفیسر دی. اوس دا ټلویزیون چې څو ګوري ویاله او نن خو زورور ده تفهیم القرآن کې نن زورور درس کو نن داو هغه ورځ فتوا ورکړې ده چې به یک وخت چې درې طلاق سو خزه تور کې نو دان کی خلق وکړه دا د ګامه غسیټه چې واغې ټول ویل چاو دا ټیکو نو چا چې درې طلاق خزه لور کړیم دی هغه بیا راوستي چې د ټلویزیون استاد چې د فتوا ورکړې ده خیال مراد که د پاسه چې د علماو بیان راغی چې به یک وخت درې طلاق د امام ابو حنیفه مذهب دی نو نن بیا اخبار کې بیان ورکړیو چې آو کیږي خوب خلاف سنت ته دا استعمال نو زه خو جورس تیریږي نو دا عقیدم نور متزلزل کیږي او په دې شعرم دا ایمان مضبوطیږي چې زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاند د ځان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاند د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سر د سروي وګوره ستا په ملک د حکومت په منصب ټول زاغان ناست ار یو چته ګوره د خټو ګوشتو دي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاند د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي شرفا حیانات دیندار او معزز د زمانه چې دي رزلان ګڼلې او رزلان د زمانه چې دي شریفان ګڼلې پرون دلته ډبګرای نه چا جنای تختولې ویل یو دواله کان رالو جنای په موټر کې واچولې وې تخت اته ورځو کې د ګلبهار نه یو تختولې نو یو افسر ماته وی وګوره جی دا شرافت ته چې دا جنای و تختوله ما ښا الکانو هو ناروا وکړه شرافت نه ده دا شرافت ته چې دا کچنای د چالور دا وباره رئیس ته ها دا شرافت ته ځوان جنای یوازې سرکو تر استل دا شرافت ته او لکانو چې و تختول نو دا شرافت نه خراد شپې پټو تر پرې دی او که خرونو ورته څوې بیا خرونه ګرمه خرا سنبال کا ګلبهار نه چې تختولې و دوران دې نه د دې الک ور سره لین دی نو لکونه روپۍ د دې الک نه پړلې چې بیا کولو نه او تختول نو پیسې چې مور او پلار خورې نو خو الک او چې بیا ورکول نه خراب شو او تختول دیو کو کبا دیو
تاسو پوه شئ دا خو دلته چوڼا یو ځای و دی میچنی روډ باندې هندوانو به پکې لمبل که چېرته یاد دي درته خدای خبر دا نو راستی کا وایم چې 99% د وجلو یې 99% خبره نه پوهېږي آسې بس خو یهود هندوانو به پکې لمبل ښځو او نرو زمونږ دا مسلمانان بال ته دانو والا مریض به بوتلو چې چوڼای کې ولمبوا نو دانی په خېکی یا د جوګنشا کې یو کوو هغه له به دا دانو والا مسلمانانو بوتله د هندوانو کوو نو دا به پکې لمبول رالم نو ا چوڼای کې اندوي پدې کې د آسان غړای د طرف یو سړی ته راغله چراغله د هندوانم دی او ځوان هندوی دی ا سړی چې قتل دي په ورمنډه کړي چې ورمنډه کړي دا ہندوانو ته आवाज وکړو چې اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چوٹ گیا اور منډه کړی دا هندوای په شا کړی الکه دا ولې د ظالم بچي ما دوی ته ویلیو چې خپل اس پم سنباله کا ګوره زما اس درخلاص چې دوی خپل اس په نه سنبالو نه دا زمون ملک نو ازمداو چې موږ نه انسانيت قوتو شرافت رانا قوتو حیا رانا قوتا غیرت رانا قوت په خدای قسم زما تدا افسوس نه دی چې قیامت کې سرمایدار او مالدار او نوابان دا د جهنم تلاړ شي دا افسوس نه دی ما ته دا افسوس دی چې دا اوږي تږي نهار دی ولی جهنم تلاړ شي کم چې شپه او ورځ مزدورۍ ابل ورځ میں تاسو وایي په دې ملک کې د پالش نه زیاته ذلیله مزدوري بل شته ها ټول وایي پالش پردای کېړې ټول ورځ پالش کوي دینه زیاته ذلیله مزدوري بل شته هغه پالشیانو وی سی آر په سر کړو د جمعې شپه کور دی اندازه وکړه نو ما ته یو شعر رایاد شو چې دا غریبان سرمایدار خو مونږ بیړه تبا کړه په شرمونو مو شرمول او دې حرامیانو ته وګوره نو ما رحمان بابا یو ډاکټر ته ورغی چې بیمار دی هغه چې نه بزولې دوه هغه ورته تا ته بل بیماری نشته د عشق بیماری ده کای شک نه توبه او باسه نو جوړ بشي هغه ورته لې شک نه خو نه توبه کوم ویل چې نه توبه کې خدای دې نور بیمار کا ځه چې روان شو خپل محبوب ته په تصور کې وای چې ستا په عشق کې طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق کې طبيب وای ما رحمان تا خبردار چې دې حال تر دا بدتر وې ستا په عشق کې راته ډاکټر وې چې خدای دې د دینه بدتر دا ذلیل قوم چې د دینه بدتر شنو نور دا هغه رساله د زمانه راشي چې وخم درتا دا هغه خلق په کور کې دم توبونه او کنجر توبونه چې په کوم خلق د اسلام جنډې ولاړي او شپه او ورځ د اسلام چغي وایي هغه خلقو کې درته دا اورېدو درته نه وایي په خدای قسم چې د یو ډېر لوی خطیب لوی په ګنټو سیرت رسول باندې بیان کولو والا بیمار او تپوس تا وراله چې په کمره کې مې وکړه نو ټي وي پرتا و مالدا ولی ویلی سے کبھی کبھی میں خبریں سنا کرتا ہوں
या तबीयत नासाज होती है तो इससे जरा तबीयत को बहला लेता है। जच्चरी दावरे दो खबरें न को आसे दो कुफर पर गुंडारी चौक न उठो दा दली दो दा नॉर्थ में दाओ अजीजान चिमुंग के इंसानियत बाल राजी चिमुंगा जान खावर मुंग के हया राशि जमुंग कोरुणों के हया राशि जमुंग खजो लुणों के हया राशि अलब मुंग इंसानन की उस मुंग इंसानन नहीं। पाकिस्तान की इंसानियत लट है। पाकिस्तान को गुलदरदा और तरफ तक चीजें बुई बदी दर्जी तासोकतल जियाउलक लस काला दा कौम पर धोखा के वो सातल लस काला इस्लाम 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 अब लौरज ऐलान को चुप इस्लाम रावस्तों के जन नाकाम शो नशम रावस्ते इस्लाम स्ता प्लार नशी रावस्ते इस्लाम पदे मल्क की करावली अमरीका बहरावली अमरीका ता प्रीदीना नो ताओ से ऐलानों को लस काले दा कौम पर धोखा के साथ नाजिदान और तासो बनोर खपल हशर गो रही खपल अंजाम बगो रही पदे मल्क की उगो रहे आगा खलक तास्ता सपता दा लोय लोय खलक गुगुश्तवान दी पर खबर न पुएगी दा पता हो लगा वही चिक्को सरनियाजी रूस तसद पारा तले इसको सरनियाजी तासो पीगे नहीं माना नहीं पीगे नहीं पोएगी तो कम से तीरा है पॉलिटिकल पेज है नहीं डिप्टी से कमिश्नर से मारा तो खोले पेज है ना खलो कह ना ठोल पेज है मारे पॉलिटिकल सेफ चेने पेज है मुंग पॉलिटिकल कौसर न्याजी पता हो कहीं चिदे रूस तो चला तले तासो ख्याल रख दागा कौसर न्याजी दे जे बोटो द टोल मुल्क द मजहबी उमूर वजीर करे हो और द मर्ग ने रोस्तो लाड़ो द जियाउलक पगे के नास उस्ताद मुल्क रवाबित जोड़ी दरूस उप मास्को के नास थे दास्ता मुल्क दलता द कौम बची प बमुनो कबाब कीगी लग्या दे और दुई दरूस सारा गढ़ जोड़ू न कही नो अजमेदाओ अजीजान चिदार सब ठीक हुए वो का मुंग के इंसानियत ले मुंग इंसानान नहीं मुंग वक्ती तौर दे जनावर रूना यू जनावर गवा मेखा खर अस पाखुर चे वर प्रे दे वंडा दे वर तकड़ी और योजल आगा उर्बुस पर वंडा की वर बुख्त की वर्तवा खर से दुनिया बार रान अशवा अब ब्या वो खजा वचो खर से दुनिया अब वही लवा है कि वंडा खुरे दुनिया और आना अशवा अब दासे कई कने वहां में हम चाहते नहीं कनो 16-15 न पोए गई क्यों खुदमामा के टोल बुढ़ागान ना सिरा फंदम निश्ता खबर न पोए गई दुमरा हो पोए गई जो वही तो हुआ है जाने का पोवंडा के बुख्ती दुनिया हो आने को दाचे मैं खिता हुआ है संडा तो हुआ है दादा वयान हो संडागान रुना दी पोवंडा की बुख्ती वंडी खुरी बंगली दी वीसीआरू न दी टीवी गानी दी हैश माशते मोटरी दी मजी चर्ची दे पोवंडा की बुख्ती वजीर साहब दुनिया हो आने को बार हुई भी नहीं नमराशस्ताप मल के औरज दौरदी पिंजीश मीटिंग की अगर चारा तो हर रोज मीटिंग दे दावली मल मीटिंग जका दे कि दुई द सबाव द माखाम पर चल न पुई सार यौ सवई माखाम बल सवई सार बल सवई माखाम बल सवई पर मीटिंगों अंग्रेजान पोए दो कि द टोल उमर यो पॉलिसी जोड़ा करे हुआ
انګريز قوم چا په میټینګ کې نه ولیدل. تاسو ورشي انګريز ملکونو کې وګورئ داغي اسمبلی ته دارالعوام وایي. دارالعوام کې په کال کې یو ځل میټینګ وشي او د ټول کال پالیسی جوړه شي بس اور سره په خپل خپل ځای سیټ وي خپل کار کوي. دلته سهار ورشه میټینګ دی ماښام ورشه میټینګ دی د شپې ورشه میټینګ دی. نو ډېر ښه اماما ان شاء الله ښه ورځ به په دوربین کې نه ګورئ. څه ششنې دی چاله الیکشن را روان دی ششنې دی اعلان درکړه شپږ میاشتې وای نه کیږي. جنیجو په اعلان وکړو 90 پورې غلی کینی کینی ټپ د نو باسم تاسو خو پرتو کوي. نو عرض مې دا چې څنګه یې دغه څه در باندې حکومت ده بی دینه یو او بی دینه حکومت ده. کوم کې دین راغی سربراه ملک تصور نشي کېدای چې بی دینه راشي. مونږ کې دین نشته. نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه چې اسړی ورته وایي چې پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم خدای چاته پالنګونو کې نه ملای. او دا ورته وایي چې در بهارا کشوت سرسر خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ کزرگونا بارانو نا پکانو وشینو کانے نا گل کیگی کتزان گل کول غواری نزان خاوری کچ رنگ رنگ گلو ناونیس. ابراہیم ابن ادم ټول شپوی خطیره سار لراغه دربار تا امغه سره چې د شپې د وخانو والا په شکل کې راغله سار د غویانو والا په شکل کې را او تر ګرځي. پولیسونی و سو کې الکا و غویر انا ورک غویر لټوم. ابراهیم ابن ادم فرمال علیا دنه راول ویني و دنه بوته صلاته و غویر لټوم جیران ورک و دا سره نه چې د پکې غویر لټه و معافي غواړم د سره من غواړم د دربار کې تا نه مخ کې څوک و پلار مې و غنه مخ کې څوک و نه کمو و اوس څوک دی و زیم و صاحب سره ویم دیتا چې زور مسافر ته لاړ شي او نوې ولا راشي. نکه دی لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا لاړ شي بل به ولا راشي. ته څنګه وای چې دا سره نه دی او والله رښتیا دی. بس کور تراغه چې کور تراغه سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پرتا ده. بادشاہي نشه خو په دماغ کې وکړه چې وینځه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ په پالنګ کې سملاست لخت راواغسته یو څو لخت واله اوینځه چې را پاسه دا وی جړل دی وخن لاس نه ونی و چې و خو دې جړل زکه چې ما واله دا ودي خندل والی هغه پرې دا صاحب تا خپل کارو کو ما خپل کو نه پرېدم دی نه وته صاحب او مې خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا ارمان دو چې په دې پالنګ کې چې دا بادشاہ پروتي مذهب یې څنګه نامزه مې اوسه کله اړه مې خوشحال شو ځکه مې وخندل. ویلو دې جړل ولې ویلو مې جړل ځکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړل نو دومره لخت مې وخوړې چې دې پالنګ کې څوک شپه ورځ پراته چا به څومره لخت خوري. نو داو مې جړل ځکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه بادشاہی پرې خوا او دنیا دې د سره مثال کا. اب بیا خبره ده چې بعضی خلکو ته د پلار جایګیر جوړ کړي دي او دا خیال دی چې زه به ټولو مردل ته ټولو مردل ته به د خدای ذاتی بل بچوک ټولو مردل ته نه. ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه یو بالغ او یو کټوره دا ځان سره واغستا او بادشاہي پرې خوا پلار روان دي سګوري چې د یوونه لاندې یو ملنګ پروت دی او هغه ملنګ د خپل سنگل سر لاندې کړی دا او په پروت دی. د چې ورته داسې کتلې دي نو خیال کړی دی چې هوی دا بالغ سره ګرځي قدرت خو تاسو سره بالغ تم تیار پیدا کړي
بالغ ته غردولې بیا روان دی چې ګوري د ولې په غاړه یو مسافر ناشته او د ولې نوبس کی داسې په لپه باندې د جوړته کتلې دي خیال کړي دی چې قدرت خو تا سره کټوره هم تیار پیدا کړي دي کله تګې شي داسې لپه کې وبراله اوس کای کړي په خوابه د تالاونو او د ولونو خلقو په لپه وبس کړي دا د جګونو او د ګلاسونو زمانہ نه و هغه ورځ یو مجلس کې یو غریب غوندې کور کې ناستونو ما سره یو بزرگ ناستو هغه کور والا ته وی چې یو ګلاس وبر اوړه نو غریب لاړو کټوري کې وبر اوړي نو دا هغه ته وی چې ګلاس نو هغه ورته چې مونږ کارو ګلاسونه نشته په دې کټوري کې وبس نو د بزرگ ته مدا سي کته د دې ګيري ته بزرګي ته شان شوکت ته نو مال خدای دې هغه کور وان کچ ته پکې اوسېږي ستاده شکل او شان شوکت خود ګلاس نه د کور دی وران شو کټوري کې درته راوړي نو سخت غسراله خو بس غږ مې ونه عزیزانو عرض داو چې مسلمانان هغه خلقو چې چا په لپه وبس کړي مسلمانان هغه خلقو چې چا به د خاورو په کنډول کې وبس کړي مسلمانان هغه خلقو چې د چا درستخان به دا پتونو په دې پتون به روټای کې خوا او د خاورو په کنډول کې به ترکاری پرتا و او هغه سره به چوکا کولا هغه به خور مسلمانان هغه خلق مسلمانان هغه خلقو چې د چا ناستا او ملاستا د قجورو د پوزي په ټغر باندې و مسلمانان مونږ نه یو انسانان هغه خلقو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو کور مل مشوي اروټه داغه په کور کې دومره وا چې د یو کس کې ده نو کور والا خپل خزي ته وی چې خزي پیغمبر زمون کور کې مل مستیا باندې را روان دي او روټه دومره ده چې د یو کس کی نو دا ماشومان زرو دکا چې اسنه چا خاص ټیم کې دوی روټه ونه غواړي دویم ادا چې پروټه زور سره کینما نو تدا دیوا مړه زکه چې دا د یو کس روټه ده نو زبا اصلاس کنډول ته تیروم را تیروم چې پیغمبر سره ملاس لګي او هغه دا محسوس کی چې دیم خوري لګیا دی نو چروټای کې خو شو نو دیوای مړه کړه او ماشومان یو دکړه چې دی په خاص وخت کې چرته ونه جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوي شو چې پوي شو نو د خزه او خاون دواړو ته وي چې تاسو کا پجون کې سنورو نه کوي نو دغه درته کافی ده تاسو خیال را نو مسلمانانو مغه خلقو نیکانو مغه خلق مونږ ته وګوراو زمونږ مسلمانای ته وګوراو زمونږ سړی توپ ته وګوراو زمونږ شرافت ته نو عرض میں داو عزیزان چې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه کټوره مو غرزولو چې تا سره خو کټوره هم تیار پیدا ده لارو یو انارو باغ مالک تا وغته وی چې زه حلال رزق لټوم
او نوکری کول غواړم. هغه ویل ټیک ده، راځه زما د باغ کې مې ته د نن نه کښی کړې. کښی پېژنئ؟ څه ته وایي؟ کښی کښی مې کړې. خدای خبر پېژنئ که نه، خو نوکر مې کړې، مطلب دا دی. دا جمعې تقریر چې کوم ما ته داسې د کلو کې یو ځل تقریر کړو، شپه وه، په شپې بجلی هم لاړې. چې بجلی لاړې نو ما یو 2 غنټې تقریر به کړی و. اخر کې مې خلکو ته ویل هلکه څه په خبره پوه شوئ؟ ویل مولانا صاحب لږ سترګې م پټې شوې غوندې وې، که بیا دې مهرباني وکړه. پوه نه شوې. پوهېده ګران کار. وی این مدعیان در طلبش به خبرانن، کان را که خبر شد خبرش باز نه آید. کم خلق چې پوه شي کنه هغه بیا دنیا نه کټ. دا مونږ دنیا کې چې مونږ نه پوهیږو. رحمان بابا وایي چې کتن کوي پچا باندې غرض، سوک بن کوي پتا باندې غرض. کتن کوي پچا باندې غرض، سوک بن کوي پتا باندې غرض. پساحل کشته دهی چا نه ډوبېږي، کڅوک نه کا په دریا باندې غرض. کا گدا د سپي په غولي غرض نه کا، سپی به نه کا په گدا باندې غرض. دا دنیا په احمقانو دا آبادا، دا دنیا په احمقانو دا آبادا. دانا نکا په دنیا باندې غرض. ز رحمان په درد یار کې داسې خوښ ما، چې مې نشته په دوا باندې غرض. دا دنیا په احمقانو دا آبادا، دانا نکا په دنیا باندې غرض. دا احمقان دانا چې شو بیا په دنیا غرض نه. موږ احمقان دنیا پسې سهار چې را پاس هو 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 مقام له صاحب بدل کال خرچ ګټلې سال دې کاروبار ټپ، کاروبار ټپ د کلونو سٹاک ور سره پروت، کاروبار ټپ. مال د زیولت په حکومت کې کاروبار ټپې دو غم توړې، اسلام ټپ دی، ټول اسلام ټپ. سهار راته چاوي چې د ضیاءالحق صاحب په حکومت کې د جمعې د شپې فلم چلیدل بند شوی و، بیگانه بیا چالو شو. بیگا شپه وه هغې نه دا مبارک کار بیا چالو شو. ټوله شپه به د جمعې په شپه فلمونه چلیږي په پاکستان کې. مال ډېر شکر دی، خدای دې نور زیات. دا قوم دا هغه د بد لیوا اولاد، دا هغه ذلیل قوم چې د دې مثال نشته. دا فلمونه څوک چلی او څوک ورته ناست، هغه د سټمار زامن، هغه د پالشنې زامن دا ورته ناست. اوس راته پاس کوټه کې یو کونو وی چې پوړه ګران شو، مال ډېر شکر. ته خو خوشحالې نه کم عذاب چې په دې قوم نازلېږي په خوشحالېږي، دا حق د دې لري. پرون دې که کتلې دلته د یو بل سپېره د زوی د لور پیدن وه، هغه کلاشنکو پې پکې چلېدې. لا سهار راته چاوي یو ښځه پکې لګېدلې ده، کلاشنکو پې چلېدې. چا چلولې؟ واده د چا و؟ ته خدای هم تباه و برباد کا. واده د چا دی؟ کویدن د چا دی؟ میړه به څوک کوي؟ ښځه به د چا کېږي؟ و د ډمې زامنو ګډېږئ پې څوک؟ ته خدای هم هلاک که چې هلاک شو. کار دې څه دی چې په پردي واده باندې د 500 روپو کارتوس خلاص کړي؟ دا هغه پښتون قوم دی، دا هغه ذلیل قوم. د دې علاج نصیحتونه نه دي او نه تبلیغونه، د دې علاج یو جابر او ظالم حکمران دی. زما زور په لاس کې راشي ته زما نه ډز وکړې
چې زاغه د ټوپک شپېلې پتا کې منډم او کني منډم. اوس په دې اجراګانو حکومت ته اجراګان هغه ځای ته چې لري اجرا نه هغه ځای ته چې هغه دغه نه ده یو 5 اجراګانو مقدمه او یو مجسټریټ سره او چې ور پیش کړی دي چې اجرا داسې کتلې مجسټریټ چې دنه کتلې هغه مونږ نه ناشته خویا کړی ر اکمال کړي هغه نور اجراګانو ته आवाज وکړي خور راځي راځي ویل یې ګیمه زمون خور دنه نه ناشته شکر دې خدای چې په مونږ کې دي مجسټریټ پیدا کړ دا د اجراګانو راځي د پر یو ډیکټیټر پکار دی جابر او ظالم ته وګوره چې بیا څوک ته ستاده بغیرت حکومت خو دځه بند کړی دي کنه دوی خو بند کړی دي دځه پرون ولې دوله کډه په بالا باندې کې وشو شرمې دلو پوس پرې کړو بیا تانه ته ولې پته نه لګي چې دځو والله العظیم چې تانه د صفه هستی نه میټاو تانه به یا پاږي کې به غلط کار وشي زمانہ پالا کړه دا زمون انسانان نه که مونږ کې انسانیت راغې او مونږ انسانان شو دار سبب خپل خپل ځای ارڅ مونږ کې انسانیت نشته او انسانیت بالا راځي چې د ابراهیم ابن ادهم ایمان پیدا باغ کې ولګولو کخه ولګولو د باغ د مالک ملمانه رااله ورته لکه ورشه لګ انار راوړه خو چې لګ خواږي انار یې چراوړ نو هغه تراوو ا مالک ورته وی خواږه انار وګوره بیا چراوړ بیا تراوو و درته خواږه وګوره و سیب تا خو ماته د انار راوړو حکم کړی دی کنه د سکل خو دې نه دی کړی چې دی وسکم نو کستا اجازه نه بغیر ځ انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ا د باغ مالک ورته وی چوفو ته دومره ایماندار چې د مالک اجازت نه بغیر انارم نه سکی زویل استاتن خامې یو په دوا کړه هغه ورته د باغ چابیانې کېخوي چې زاړستانه او کرینو ولی و زما راز درته معلوم شو چې دا ایماندار دی نو تب په ما سم کار نه کې او چې سم کار نه کې نو زما تنخواه او نوکری به حرام شي لارو نوکری پر یو زمیدار لورغه زمیدار ته وی حلال رزق پسې ګرځم هغه ورته بچی ما سره حلال رزق نشتا وی چې ولی وی د دوه غویانو جنگ او غویانو په پردي پټي کې په جنگ کې هغه زمون پټي تراله نو دا پردي پټي خاورې دا غوي پخپو پورې زما پټي تراغلي دي نو معلومیږي دا چې زما د پټي رزق هم حرام دی راشي کنه حلال رزق پیدا کی په ایمان وای پیدا بشي زه جمعات کې وایم زما رزق حلال دی زما رزق خوستار وټای دا کنه دا ستا وظیفه غواړم او راوړم او چې سم مرداري ستاده هغه زمام د په جمعات کې کنه که ملایمه او یم چې زما رزق حلال دی ما پیسې حلال دي ما پیسې ستاده مړو ژوندو پیسې ستاده مردار سرسایه ده ستاده غسخه غوي سرمن ده چې په لوی اختر کې مال راکړي خیال درای او دا پیسې دي د حلال دي کدا حلال خدای زما مال دي نو زال الخورش پیرانو صاحبانو لور شهدا اسلام ټیکاداران چي دي او پټ موټه ولا ورګه چې صاحب داوانه به نه وباسه دا ولا ورګه بابا جی حلال رزق راټو نه بابا جان رزق ټول دی وخت کې خو ټول بابا جان رزق چې د هیروین پیسې دي د جواره د پړ پیسې دي د غلا او د ډاکې پیسې دي ال رزق حلال دی رزق په خدای قسم کنه زمون حلال دی او نه د دې سرمایدار او حلال رزق دغه په سړک باندې چې په گاډي کې سبزی خرڅي په دغه گاډي کې فروټ خرڅي په سر چابړې ګرځي او پکوړې په خرڅي والله العظیم چې رزق د دوی حلال دی د دوی روټه حلال ده چې ټول ورځي چابړې په سر کړي او په کوسو کې ګرځي او پکوړې خرڅي په خره د پاسه سبزی اچولي او په کوسو کې ګرځي سبزیانه خرڅي رزق د دوی حلال زمونږ رزق حلال ابراهیم ابن ادم ته وای زما رزق حرام دی د پردي پټي خاوره
دا غویانو په خپو پورې زما پټي ته راغلي دي، نو د دې پټي رزق ما ته آرام ښکاري. زما عزیزانو، ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه لاړ مکه معظمه ته ورسېده. د ورځې به په دې غره کې چرته داسې ډکي مکي را ټول کړه، به خرڅ کړه او روټۍ به په یو وخت پیدا کړه، بیا به ټوله شپه لګیا او د بیت الله طواف به کول. یو شپه لګیا دی، چغې وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک لبیک. یو زلمه الک دی، اغم لګیا دی د بیت الله شریف طواف کوي او چغې وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. پاس نا आवाज وشو چې لا لبیک 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 چغې مو واسطه आवाज می خوښ نه دی، زما په کور کې ما ته د لبیک आवाज مکوا. ابراهیم ابن ادهم حیران شو چې خدای دا आवाज چې لا لبیک دا आवाज ما تکیږي او کده الک تکیږي. د دې کور مالک ما ته وایي چې لبیک موایا او کده الک ته وایي چې لبیک موایا. ډیر سات حیران ولاړ دی، پریشان ولاړ دی. اغه الک نه تپوسو کو چې بچیا د आवाज اورما، دا आवाज تم اوره او کنا. ورتل کاکا پریشان کېګما، لس کال وشو چې د دې در نه غیر چا پیر تاوېګما. زویم چې لبیک او د کور مالک وای چې لا لبیک. زورته بیا ویم چې پروردگار لبیک، حاضر درته په خدمت کې ولاړ ما. او د کور مالک وای لا لبیک، ما ته مودره غستا ولاړه مې خوخه نه ده. الله دې مساتی زاسه چې تور ته ولاړې زه حاضر خدمت کې ولاړې مو د کور مالک وای نه مې پکار ځه. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وای چې بچي الله سکاله چې وشو چې د دې کور مالک درته وای چې خوخ مې د आवाज نه دی، ما ته आवाजونه مکو نو زته کنا. نو ظلمه ورته وای چې او کاکا خبره ده خو کړه، لسکاله وشو چې ما ته د دې کور د مالک نه आवाज هم د لا لبیک راځي. پکار دادی چې د تلار شم، خو پدې می پوي کا چې لار شم نو کم در تلار شم، بلکم در دې چې زور تلار شم او لبیک आवाज ورته وک. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه فرمایي چالک دا خبره وکړه او راو غرزه دوش په وینا لله و انا الیه راجعون. وفات شو. سار میں چې کته د بیت الله په خوا کې بزرګونو اولیاء او بزرگان دا غالک په جنازه ولاړ. و زهران شوم چې پروردگارا لسکاله خود دې الک توي چې لا لبیک خوخ مې نه مال چغه موا. دا مخ کې بیان به بلی جمعه ته شي، ځکه چې نن قصه خانه کې زمون د جمعیت العلماء اسلام صدر د پنجاب مولانا اکنواز گرفتاری په سلسله کې قصه خانه کې جلسه ده، زاغه تروانم ان شاء الله دا مضمون به بیا پوره کو. اخر دعوانا ان الحمدلله. صدر محترم او زما محترم و مشران او کشران، دا جلسه چې کوم غرض د پاره منعقد شوی و هغه ما نمخ کې زما د محترمو ستاسو په مخ کې بیان وکړ. همیشه د پاره قصه خانه کې چې جلسه نو زما په د تقریر کې اذان شروع شي، نو زبیا یریګما چې خبره شروع کوم او اذان پکې شروع نشي. هولند لنډې د وسلور خبره در تارس کوما. عزیزانو زمانه مخ کې زما د مرګري تاسو ته قراردادونه پیش کړ. قرارداد ترجمه څه ده؟
وای انګریزي خانو قرارداد څه ترجمه ده؟ ها؟ قرارداد معنا سوال، قرارداد معنا چانه مطالبه کول، سوال ورته کول. نو موږ د ضیاء الحق حکومت منلې نه دی، نو سوال به ورته ولیکو. قرارداد مه پیش کوئ. خبره دا وکړه چې مولانا نواز مونږ د صحابه او د جناب محمد رسول الله په شان قربان کړي. وخت راتلو سره داغه د یو وخت بدل با د زیاده ټول حکومت ناغسته کی.